د کلزم د سمندر جدا کېدل. اسرائیلیان د کلزم د سمندر په طرف د وریځې او د اور د ستن په رهنمایۍ کې لاړل. په یو څو ورځو کې هغوی د دریاب غاړې ته راورسېدل. د دې مخې ته اوبه او نور اړخوا ته اوچت غرونه وو. په دې دوران کې د مصر فوج هم په دې پسې و، ولې چې فرعون غوښتل چې دوی د هغه ځای نه د تلو نه مخکې زر تر زره واپس راولي. نو هغه خپل لښکر اسرائیلو پسې را روان کړ. ډېر زر د مصر لښکر اسرائیلو پسې رانږدې شو او خلک ډېر یرې واغستل او هغوی حضرت موسی ته چغې کړې او ورته وویل چې دا ولې موږ دې ویران ځای ته راوستو؟ په دې دشته کې د مړه کېدو نه خو دا ښه وه چې موږ د مصریانو خدمت کوو. حضرت موسی جواب ورکړ چې تاسو مه یریږئ، ودرېږئ او ګورئ چې خدای پاک تاسو څنګه بچ کوي. خدای پاک پس تاسو دپاره جنګ وکړي او تاسو به بیا هیڅکله مصریان ونه ګورئ. بیا هغه وریځه دوی نه وروستو پاتې شوه او د مصریانو او اسرائیلو په منځ کې ودرېده. د اسرائیلو دپاره دا د خدای پاک جلال و، خو د مصریانو دپاره دا خطرناکه تیاره وه. په هغه شپه د مشرق نه په دریاب باندې ډېره هوا وچلېده چې سحر شو نو په دریاب کې وچه لار وه چې دواړو طرفونو ته د اوبو دیوالونه وو. بیا وریځه د هغوی نه مخکې لاړه. ټول اسرائیلیان په حفاظت سره د دریاب بل اړخ بیابان ته لاړل. مصریانو هم ورپسې خپل اسونه او ګاډۍ را روانې کړې وې، خو ځمکه خټه شوه او ټول اسونه او ګاډۍ پکې ونښتې. اوس ټول اسرائیلیان هلته نه تیر شول. نو بیا حضرت موسی خپل لاس اوچت کړ او اوبه خپلو کې بیا میلاو شوې او د اسرائیلیانو د سترګو وړاندې د فرعون ټول لښکر په دریاب کې ډوب شو. بیا حضرت موسی د فتح یو نظم ولیکه او ټولو خلکو په یو ځای دا وویلو: ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی: خلکو ته څنګه معلومه وه چې هغوی چېرته ځي؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی: چا د هغې نه وریځې لرې کړې؟ ستاسو نه زما دریم تپوس دا دی: د فرعون په لښکر باندې څه چلو شو؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ